بل نن سبا غټ ظلم شتا چې کور کې به بیبي وي په نکاح به اغستی په حلال نکاح او هغه بیبي به د تابعداري د په کور کې به ناستی دله بچی روټۍ او د نظم انتظام به برابري او دې په کلونو باندې د هغې سره خواږه خبره نه کوي او هغې ته کنزل کوي عمر بر د هغې سره ظلم شروع کړی دا ظلم نه دی دا مظلوم نه دی دې کور کې چې دا خیرو کې اتق دعوت المظلوم د دې نه بل غټ ظلم شته دا کله 20 کالی کله 30 کالی د چا سره د بیبیانو 20 کلونه وشول د چا سره 30 کلونه وشول چې 30 کاله هغه ستا په کور کې ناسته ده او ته خوږه خبره نه کوې خوږه خبره ورسره نه کوې او ظلم ورسره شروع دی او معلقه دې ساتلې ده او تنګه دې په کور کې راوستې ده نو هغه چې شپه شي او ماښام شي نو یو لاس اوچت کړي ډېر خلق نن سبا چې مشکل کې نښتې دی خاوندان د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې په خلاف ښځو لاسونه اوچت کړي دی وایي دا خو زما څه مور نه ده چې ما ته خیرې کړي چې قبولي به شي دا خو مې مور نه ده زما مور دې نه ده خو مظلومه ده او د مظلوم د خیرو په اسمان کې استقبال کیږي استقبال الله به د دې تپوس کوي نو نبی علیہ السلام چې به حاکم مقررو مشر به مقررو ورته به وي اتق دعوت المظلوم د مظلوم د خیرونه به ځان ساتې چا سره به ظلم نه کوي چا سره به زیاتې نه کوي نو څومره خلق چې زمونږ ماتح وي که هغه بیبیانې دي که هغه نوکران دي که هغه شاګردان دي که هره کې زمونږ د حکم د لاندې وي پکار ده چې د هغې سره ښه روابط کوو ډېر کراته دا مشران نه خبر او هغې پسې شاته په رعیت کې خیري شوروي خیري کوي نو د سمه ورانه لګي او ده ته پته نه چې دا څه وجه ده دا کور کې مظلومانو لاسونه اوچت کړي 20 کاله چې یو بنده د ښځې سره زیاتې وکړي 20 کاله هغه په کور کې معلقه ساتلي او هغه 20 کاله لاس اوچتي د ده به مخه سمه شي دی به سم کار کوي هغه به وران لګي نو دا د الله مخلوق دی دا الله زمونږ په نیک الله د نکاح د وجې نه دا مونږ ته داسې تابعداري کړي دي او حدیث مبارک کې راځي رب العالمین وایي د خاوند نه به د ښځې متعلق حساب په قیامت کې زه پخپله علم پخپله دا حساب به الله پخپله کوي د ښځې او د خاوند متعلق نن مونږ په دې کې څومره بېغوري کوو مونږ خو وایو چې بس په نکاح مې واغسته نو دا مزدورم ده دار سر صدا باس نه د دې به یوه خبره هم نه منظوریږي دا زما ښځه ده او زه یې خاوند یم خبره ختمه ټیک ته چې ته یې خاوند یې خو دا د الله یو بنده دی په دې نیت هم ګوره چې دا یو د الله بنده دی ستا به هم یوه خور د چا په کور کې واده ستا به هم یوه لور د چا په کور کې واده نو که د هغې سره داسې ظلم کیږي ته به خوشحاله نو هلته مور او پلار ټوله محله د دې د لاسه ټول کلي بګړاویږي رب العالمین دې مونږ له د عمل کولو توفیق را